السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې سی ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په واتساپ کې هر چېرته ځان ته کوډ ور ولګوئ. دوستانو که چیرې تاسو له چا سره پرسنل میسجان کړي دي او که تاسو غواړئ چې دغه میسجان دې څوک ونه ګوري، نو د دې لپاره به دوستانو تاسو په واتساپ کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ او په هغې اپلیکیشن کې به تاسو هر چېرته ځان ته کوډ ور ولګوئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني درسره وکړئ زموږ ویډیو درسره لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني درسره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو د دې لپاره به تاسو راسئ په ټایټل باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په ټایټل باندې کلیک وکړئ، تاسو به لاندې راسئ. دلته به ما تاسو ته اپس لینک یا اپلیکیشن لینک لیکلی وي. نو بیا به تاسو راسئ په دغه لینک باندې به کلیک وکړئ او تاسو به ډېر په اسانه طریقه سره دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم به تاسو راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. نو ګورو دوستانو دغه اپلیکیشن زه خلاصومه. د هغه رقم دلته دی له تاسو څخه کوډ غواړي. که تاسو هر کوډ ورکوئ دوستانو تاسو به هغه 4 عدده کوډ ورکړئ. د هغه رقم به دوستانو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګورو دوستانو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ، کوم پرمیشنان تاسو څخه غواړي هغه ټول به تاسو الاو کړئ. نو ګورو انسټال سرویسز ته به تاسو راسئ، دغه آپشن دلته آف ده، دغه به تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ او دغه به تاسو الاو کړئ. نو ګورو دوستانو زه بیرته په بیک باندې وځمه. دغه رقم اوس که تاسو غواړئ چې هر چېرته کوډ ولګوئ، د دې لپاره به تاسو راسئ په دا پلس بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په پلس بټن باندې کلیک وکړئ، اوس که تاسو غواړئ چې هر چېرته کوډ ولګوئ، صرف په تاسو هغه چټر وښیاست. دغه رقم بیا تاسو په دا پلس بټن باندې کلیک وکړئ او دغه رقم چې اوس تاسو غواړئ چې هر چېرته کوډ ولګوئ، صرف په تاسو هغه چټر وښیاست او دغه رقم دوستانو هغه دلته ایډ سي. نو دوستانو اوس په دا 2 چټو باندې ما کوډ ولګوئ. کله چې تاسو په واتساپ کې هغه چټ ته اوس راسئ، نو ګوره دوستانو دغه ورته ما کوډ لګولی و. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دغه به له تاسو څخه کوډ غواړي. که چیرې تاسو کوډ غلط ورکړئ، هغه به تاسو ته نه خلاصیږي او که بیرته تاسو کوډ سم ورکړئ، نو هغه به تاسو ته خلاص شي. او دغه رقم دوستانو ما دا بلې ورته هم کوډ لګولی و. کله چې تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ، نو هغه به هم له تاسو څخه کوډ غواړي. نو په دغه طریقه سره دوستانو تاسو اوس کولی سئ په واتساپ کې هر چېرته ځان ته کوډ ولګوئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني درسره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.